د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې له پوهنتونو څخه فارغ کېدونکي زده کړیالان د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي کلونه د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو لپاره زیار ایستلی، ولې له فراغت وروسته ورته دنده نه پیدا کېږي. دوی د حکومت او اړوندو ادارو څخه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د کاري اړخ څخه چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه چې موږ د هرې خوا نور د دې سفرو هجرتو مسافرۍ څخه راوګرځو او خپل په وطن کې په خپل کار باندې اخته یو، نو ډېر خوښ یو. ځینې مو د دولت څخه دا دی چې کوم زموږ ملګري یا نور محصلین چې فارغ شوي دي هغو ته د ماسټري یا د تخصص پروګرامونه څه په داخلي هېواد کې څه د هېواد څخه بهر ورته برابر کړي، دا به ډېر ښه وي. له پوهنتونه فارغ زده کړیالان داسې مهال د کاري فرصتونو د زیاتوالي غوښتنه کوي چې هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون له طب او انجینرۍ پوهنځیو څخه په خپله 13مه دوره کې 63 زده کړیالان فارغ کړل. د یاد پوهنتون مسؤلین هم یاد ستونزه مني او وایي چې پوهنتون یې د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو خپل پیسونه کم کړي دي او د سرپرست حکومت څخه یې غوښتنه ده چې کوم زده کړیالان چې دوی ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کوي د کاري فرصتونو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي. چې دغه خلک چې موږ روزو د دې لپاره یې نه روزو چې دوی کور کې کښېني، د دې لپاره یې روزو چې دوی ته کار پیدا شي او د خپل وطن جوړ کړي. تاسو وده تعمیر ته وګورئ، دا د سیول انجینري له برکته ده. نو که چیرې موږ غواړو چې د جهان او نړۍ سره ځان برابر کړو او معاصرې نړۍ ته قدم کېږدو، د خلکو ته باید کار پیدا شي. په ورته مهال بیا د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی تل د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره هڅې کړي دي او په خبره تازه یو شمېر خالي بستونه بېلابېلو ادارو کې اعلان ته ورکړي وه چې ګڼ شمېر ځوانانو ورته نوملیکنه کړې وه چې له منځه به یې وړ ځوانان په دندو وګمارل سي. اسلامي امارت چې ده هغه دې ته ژمن ده چې د ځوانانو ته کار پیدا کړي، خو تقریبا داسې یو څو ورځې کېږي چې موږ خپل بستونه ول هغه مې اعلان ته ورته ورکړي ولو چې په اعلان کې و، په هغو کې به د اعلان د لارې د امتحان د لارې به بیا یو څوک هغه وړ کسان به راځي، په وظیفو باندې به راځي. داسې ادارات شته چې هغه خپل خالي بستونه د اعلان ته ورته ورکوي چې هر څوک راځي خپلې سیویانې جمع کوي او بیا امتحان ورته ورکوي. هغه وړ کسان به راځي، په هغو بستو کې به بیا راځي، بیا هلته کار زمینه ورته برابره شوي، په هغو ادارو کې به خپل اداري کارونه مخته وړي. هلمند کې له پوهنتونو څخه فارغ زده کړیالان داسې مهال د کاري فرصتونو د زیاتوالي غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې ډېری هیوادوالو د کار پیدا کولو لپاره پر سختو او قاچاقي لارو بهر هیوادونو ته مخه کړې ده چې ډېری یې په سیندونو کې د ماهیانو خوراک او یا هم د ګاونډیو هیوادونو له ظلمونو په امن کې نه دي پاتې شوي. کرم خان سمسور، سکون رادیو.